بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 18 دسامبر کال 2015 چې د چهارشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه همچنان د چون مواد را سره زیات شوي دي، مجبوریم په دوه حصو کومه ستاسو پوښتنې او ځینې تبصرې به په دویمه برخه کې واخلم. په لومړۍ برخه کې ډېر ښه خبرونه دي، هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مبارزینو کامیابیګانې او لاسته راوړنې او همدارنګه په نړیواله سطح د افغانستان د ملاتړ او د افغانستان لپاره د نظامی د کومکونو او همدارنګه نړیوال موضوعات دي چې دا ټول ډېر ښه موضوعات دي او زه فکر کوم چې جالب به او هر څوک خپل د خوښي خبر ترې نه اخیستلی شي، ځکه زما په لیدونکو کې مختلف دوستان دي. څوک صرف د وطن خبرونه غواړي، څوک د صرف د سیمې غواړي، څوک د نړیوال غواړي. نو زه د هر یو نه یو ګل ورته راخلم چې د هر چا لږ څه تونده پرې ماته شي. او تاسو معلومه ده چې زما د کلیپونه چې زه مواد راټولوم، بیا دوستان د هغې نه هر یو نه وړکی کلیپ جوړوي چې هغه بیا ډېر زیات لیدونکي لري. نو هغه زه خو هغسې نشم کولی چې زه هر وړوکي کلیپ ته کښېنم جدا جدا کلیپونه وکړم. ما دپاره دا کار ستونزمن دی، زه مجبور یم په یو پیکج کې کوم او تاسو ته وړاندې کوم. نو بیا هغه دوستان خپل دا کوي، د هر پوښتنې جواب چې ما ورکړی جدا پوښتنه جدا کوي، د هر مملکت باندې مې چې راپور ورکړی هغه جدا کوي. هر یو موضوع نه وړوکی کلیپ جوړوي چې بیا هغه په حساب لنډي او دوستان په خوشحالۍ سره اوري. نو زه که داسې وکړم د ورځې به زه مجبور 10-12 کلیپونه به کوم او کلیپونه پسې به اچوم، نو ما نه به نور ژوند ټول مسایل پاتې هر څه ګډوډېږي. نو زه لپاره مجبور یم چې زه ټول په یو پیکج کې تاسو ته وړاندې کوم. راځو د ډیورنډ د کرښې هغه اړه موضوعاتو ته. لومړی د ټول نه د پنجګور مسله وه چې پرون مې تاسو ته وړاندې کړې وه، په هغې باندې دوستانو ډېر لیکلي کړي دي راته چې د پنجګور په متعلق راته ووایه چې هلته څه حالت روان دی، پنجګور کې څه وشول. پنجګور په مکمله توګه د مجاهدینو لاس ته پرېوته، مجاهدینو پنجګور ونیوه. خو پس له هغې نه چې دوی پنجګور ونیوه، د نظامي مراکز یې ورنه ونیول، د پولیسو مرکزونه یې ترېنه ونیول، 3 لوی بانکونه هغه یې ونیول. د هغې کې کومه دارایي دا چې وه هغه مجاهدینو ځان سره محفوظه کړله او دغه سیمه یې ټول کنټرول کړه. خو تاسو معلومه ده چې مجاهدین سیمه که ونیسي، ساتل دوی ته په دې مشکل ده چې د هوا نه جهازونه راځي او دوی سره د جهازونو د وهلو شی نشته دی. او په دې کې چون دی سیمې ته په یو ځلې باندې اول ځلې دی، ځکه چې هلته خو هم دغه ازادي غوښتونکي چې دي دوی چریکي جنګ کوي. چریکي جنګ کې تعداد د مجاهدینو کمی، په 10-15 کسه نهایت 10 کسو پورې راځي، هغه بیا تیتیږي. نو هغه خطر د هغې د وهلو ته کمی، ځکه چې په اسانه دا ځلې دوی پنجګور ته یو راپور دا وایي چې 400 کسان راکوز شوي وو، بل راپور دا ویلی چې 550 کسان راکوز شوي دي. خو په هر صورت سره تعداد د نهایت زیات و. خو پس د هغې نه چې کله دا ښار سقوط وکړه مکمل، نو د پاکستان جنګي هلیکوپترې راغللې، نه تنها چې په د هغه سیمې چې د مجاهدینو لاس کې هغې باندې وارونه کړي دي، بلکې د عامو خلکو باندې وګړو باندې په ښارونو په دې کې دا کړی دی. او بې له تبعیض او تفرقې نه یعنې وچ او لانده ټولې سره وهلي دي، ځکه چې هغې خو دې پروا نه لري. هغې لپاره دا ټول بلوچ دي، که ازادي غوښتونکی مبارز مجاهد وي او که عادي فرد وي، بلوچ دی او باید ووژل شي. نو دا د حکومت پاکستان دا کار هلته کړی دی. همدارنګې په بلوچستان کې په زهري سیمه کې د پاکستان پوځ پر یو لوی قطار باندې چې 14 موټرونه وو کاروان روانو، په ده باندې برید شوی دی. په موټر باندې اوله کې چاودنه شوې ده، بیا دغه چاودنه کې موټرونه ویجاړ شوي دي، کسان پکې زخمی او مړه شوي دي. او د دې نه زیات تعداد موټرونه مجاهدینو ځان سره اخیستي دي او وړي دي. نو دا بله واقع په دغه کې وه، په همدغې بلوچستان کې. راځو په خیبر پښتونخوا کې په باجوړ سالارزوی ولسوالۍ کې د لوی کلي په سیمه کې مجاهدینو هدفمند برید کې یو پولیس افسر وژلی دی او اسلحه یې ترېنه غنیمت اخیسته. شمالي وزیرستان ولایت کې په د میرعلي په ولسوالۍ کې خدري سیمه کې پر سیرکیټ
پوځي پوستې باندې جی ال برید کې تلفات ورارول شوي دي. همدارنګه په شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ د خزانې په سیمه کې په بل نظامی پوستې باندې هم د جی ال برید شوی دی. 4 عسکر وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په درې اسماعیل خان په کلاچۍ ولسوالۍ کې ابا شهید سیمه کې پوځ د مجاهدینو پر مرکز چاپه وهلې ده. د پوځ د اس اس جی کمانډو 2 عسکر وژل شوي دي، 4 ټپیان شوي دي او 6 مجاهدین په شهادت رسیدلی دي. همدارنګه د جنوبي وزیرستان په عمومي سړک باندې د سراروغې په سیمه کې 2 اکمالاتي موټرونو باندې برید شوی دی. مواد غذایي ترې اخیستل شوي دي او اکمالاتي موټرونو ته اور ورته کړلی شوی دی. دا و جهادي راپورونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړل. اوس راځو نړیوال خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې امریکا د سوریې په هسکه د زور کې او په قنطیره کې او همدارنګه په نورو سیمو کې خپل تازه دمه قوا راوستې ده. ټانکونه راوستي، لوجستیکي نور وسایل راوستي او خپل حضور په دې سیمه کې تقویه کړی دی. او هغه حمله چې په دې باندې شوی په دې سیمو کې د هغې حملې په مقابل کې دوی خپل تعداد زیات کړی دی او عملیات شروع کړي دي. همدارنګه د ایران متعلق د ایران وزیر خارجه عراقچي نن 18 دسامبر ماسکو ته ځي ترڅو د سرګي لاوروف سره د اټومي مسلې په حق له وګوري چې د نړیوالو په دغه کې روسیا دوی سره سم مرسته کولی شي. همدارنګه په اروپا په سطح د روسیې ترمنځ کړکېچ ډیر زیات بغرند شوی دی. اروپا د روسیې په مقابل کې جنگ ته آمادګي نیسي. د 90 میلیارډ ډالرو بودیجه دی لګیا دی تیاروي چې یوکراین ته ورکړي، ځکه چې ټرمپ ورته تانه ورکړې وه چې تاسو خو پیسې نه لري او تاسو دا کومک نشئ کولی. نو دوی دغه ناسته کې سره خپل تصمیم نیولی دی اروپایي ټولنې چې 90 میلیارډه باید سره برابر کړو او ویل کېږي چې دا 90 میلیارډه برابرول اوس په دغه اقتصادي بحران حالت کې اروپا ته یو لویه ستونزه ده. خو بیا هم دوی دا ژمنه کړې ده چې دا پیسې باید دوی برابرې کړي ترڅو یوکراین تقویه کړي د روسیې د وهلو لپاره. مګر هم په عین حال کې د انګلستان د بهرنیو استخباراتو رئیس یعنی د MI6 رئیس چې پریس کانفرنس کې ویلي چې د اروپا او د روسیې اروپا ته د روسیې ګواښ ډیر زیات دی. اروپا د روسیې د ګواښ سره مخ ده او دا ګواښ ډیر جدي دی. نو د دې لپاره اروپا باید خپل آمادګي او تصمیم ونیسي ترڅو چې پاینده کې د دې دغه سره چې مخ کیږي نو دوی به دغه سره په حساب مقابله کوي. همدارنګه یوکراین د روسیې باندې 545 بې پیلوټه جهازونه یعنی ډرون استولي دي او روسیې دا ادعا کړې ده چې دغه اکثره د دې بې پیلوټه جهازونه له منځه وړي دي او د دې برعکس یو خاربل په یوکراین کې د یوکراین د قبضې نه خلاص کړی دی او نیولی دی. همدارنګه 2 مسلحانه حملې د ایران په 2 لویو ښارونو کې چې د مرزي ښارونه دي، یو په ایران شهر چې د سیستان او بلوچستان کې دی، یو بل هم په دغه کې فهرج کې چې د کرمان په ولایت کې دی. دلته بریدونه شوي دي او 2 د اطلاعاتو مامورین او 2 تنه د انتظامی اصولو د انتظامی ادارې مامورین وژل شوي دي. مثلا افراد نامعلومه افرادو پیژندل شوي نه دي او دغه عملیات په سر کړي دي او د سیمې نه بیرته وتي دي.